د هیواد د بېساري ښکلا یوه څنډه. زه وایم چې دا تل دغسې ژوند وای داسې برای هموطنان عزیز ما میخواهیم که اینجا تشریف بیارن برای دیدن و سیاحت کردن برای اینجا. پشته امت کې تنها دغسې غزه پاتې شوه. جانان افغانستان، جانان افغانستان. زازي اریوب د هیواد د بېساري ښکلا یوه څنډه. د سرسبزه غرونو منځ کې پرته دا سیمه پر دنګو نښتري ونو، ښکلو سیاحتي سیمو او د پاکې هوا په درلودو بیخي ځانګړې ده. زازي اریوب په پکتیا کې یوه له هغو غرنیزو سیمو ده چې د خپلې طبیعي ښکلا او سیاحتي جاذبو له امله لوړ اهمیت لري. د دنګو غرونو منځ کې دا زازي اریوب د همدې سرسبزې سیمې، پاکې هوا او ښکلي طبیعت له امله هر لیدونکي ته د ارامۍ او سکون ځانګړی احساس ورکوي. دلته په هر موسم کې طبیعت د خپلې رنګینۍ ښکلا نندارې ته وړاندې کوي. په ځانګړي ډول د پسرلي په موسم کې کله چې د دې ځای طبیعي ښکلا خپل اوج ته رسیږي او د ګلانو خوشبويي ټول چاپیریال معطر کوي. کوشش باندې خات زمون هیواد یې هیواد زمون هیواد یې هیواد. د دې زرغونو او دنګو ونو شتون دومره عجیب دی چې هر لیدونکی په لومړي نظر حیرانوي. د زازي اریوب په دې لمن کې د هیواد له ګڼو ولایتو خلک د خپل سیاحت او میلې تنده خړوبوي. د زازي اریوب ډیره برخه د ځنګلونو او کروندو منځ کې پرته ده چې د طبیعي منظرو او جذابو سیمو له امله سیلانیانو ته خورا زړه راښکونکې شوې ده. دې سیمه کې هر لور ته په کتلو خوندور مناظر د سیلانیانو هرکلی کوي. له همدې امله د ښار له شوره ستړي خلک د دې آرام طبیعي چاپیریال لیدو ته ورځي څو د سیمې د چاپیریال په خوشبویو وږمو خپل روح او روان سکون کړي. په همدې موخه دا سیمه د سیلانیانو لپاره په مهم ځای بدل شوی. موږ خو راغلي یو په میلې په چکر له کابل نه او بعضې ملګري مو دې سروبي نه راغلي. تقریبا موږ 20 نفره کېږو چې پرون راغلي یو د اریوب زازي ته راغلي یو د دې طبیعي ښکلا نه لذت وړو. دا ښکلی ځای د خپل ښایسته چاپیریال درلودو له امله ورځ تر بلې د خپلو لیدونکو شمیر ډیروي. دومره ګڼه ګوڼه وه چې په عربو کې مې نه ده لیدلې. ما خو په عربو کې وخت تېر کړی. ډېره ګڼه ګوڼه وه، ډېر په خوشحالي خلک را روان وو، ډېر په طبیعت را روان وو. زه خپله ډېر خوشحاله شوم. دا نن ورځ زه وایم چې دا تل دغسې ژوند وای داسې هغه وای. الله دې دا وطن نور هم راته جوړ کړي. اوس وخت هر کال په زرګونه سیلانیان د چکر او تفریح لپاره دې سیمې ته ورځي. د کندهار راغلم په سفر کې دغه 15-20 کسه ملګري راسره راځي. خیمې مو لږ ونیولې، داشتې ډېر
د کندهار څخه مخلوق ډېر راغلی دی وروره مېلهوال چې دا ځای یخ دی پر مځکه باندې وخت شپه نه چېرېږي چې خیمه ورنیسي نو موږ خیمه کم سره راوړې وو بل وخت چې راځو انشاءالله شام ګټه پوره راوړو دې سیمه کې هره منظره د یو ښکلي انځور په څیر ده هغه انځورونه چې موږ یې د نورې نړۍ په مصنوعي جوړ شوي ځایونو کې وینو خو دلته په طبیعي بڼه شتون لري نو دا کله چې امارت اسلامي راغلی بعد د هغه نه چکر باندې مې شروع کړي د لاړو نورو ولایتو ته نورستان ته پسې همداسې کونړ ته هذا القیاس دا ځای تاسو وګورئ چې داسې یو منظره چې دلته تاسو ګورئ په ډېرو ملکونو کې نه پیدا کېږي ډېرو ځایونو کې نشته دا هغه طبیعي ښکلا ده چې موږ ته خدای پاک راسپارلې او تحفه کړې ده موږ ته موږ باید د ده قدر وکړو دلته د سیلانیانو لپاره هره منظره د یو نوي هنرکار انځور په څیر ده چې د طبیعت او انسان ترمنځ د یووالي ژوره اړیکه او فلسفه بیانوي ښایسته طبي ساحه ده ډېر ښکلې ساحه ده حافظه ده او مشکل دا ده چې سړک خام و باید چې دا سړک پوخ شي نو ډېره ښایسته ساحه ده ښه چکري ځای دی او طبي هوا ده ښایسته ښکلا ده ډېر ښایسته ساحه ده ډېر ښایسته منظرې لري موږ اکثر هیوادوال راغلي دي دلته ګرځي چکر وهي ډېر ښایسته منظم سیستم ده له هرې نګاه نه بس نن دویمه درېیمه ورځ د ګرځو له خیره ځاځي اریوب سیمه د خپلې ښکلا ترڅنګ د هیواد د نورو سیمو په څیر له کامل او بشپړ امنیت څخه برخمنه ده کشور افغانستان ما واقعیت با امنیت بسیار خوب می باشد و بسیار روایش هم امن می باشد ما که آمدیم بسیار خوش هستیم از اینجا روایش و از امنیتش تمام چیزهایی که ما با چند دوستا و خویشاوندان خود که اینجا تشریف آوردیم بسیار یک امنیت بالا و بسیار یک فضای خوب و بسیار یک جای زیبا و مساعد برای هموطنان عزیز ما میخواهیم که اینجا تشریف بیارن برای دیدن و سیاحت کردن برای اینجا د دې سیمې د غرونو په لمنو کې د امنیت او آرامتیا فضا هر راتلونکي سیلاني ته د آرام او ډاډ احساس ورکوي راغلی ان شاء الله په امنیتي په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه امنیتي برخو ډېر زیات ښه و د امنیت لحاظا یعنی هر څه چې دي ډېر د اعتماد وړ دي هیڅ ان شاء الله مسله نه وه امنیتي مسؤلین وایي ځاځي اریوب د سولې او امنیت په غېږ کې پرته سیمه ده او هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه یې د طبیعت ښکلاګانې ننداره کړي هغه هیوادوالو ته موږ وایو چې دلته ځاځي اریوب ته راځي هغو ته موږ دا ډاډ ورکوو چې خپل سیل ته خپل هغه ته د ښه ډاډه زړه باندې راشي انشاءالله موږ په توره شپه کې هم د دې په خدمت کې یو د هر لورې هر زړه ډاډه کې موږ د دې خدمت ته حاضر یو دلته موږ د امنیت دپاره راغلي یاستو الحمدلله ټوله فضا امنیت برقراره دی او دلته چې څومره سیلانیان راغلي دي الحمدلله ټول خوشحاله دي او په امن کې خپل دلته شپې او ورځې تیروي نو دغه ترتیب موږ هم دلته چې څومره ملګري راغلي دي هر یو په خپل وخت او په خپل ساعتونو کې خپلې پیرې او خپلې ګزمې دلته موږ کوو د ځاځي اریوب د امنیتي وضعیت ښه والی د سیمې خلکو او امنیتي ځواکونو په ګډو هڅو ممکن شوی دی ځای میشتي خلک د نه منونکي اغزن تار په تیرېدو ناخوښ دي دا خلکو داسې وښیه چې یو قوم و یو ولس و یو پښتانه دي خو اوس بد هغه نه چې دغه تور لګولی دی وروره دغه نه د رفت و تماوت قطع شوی دی کنی هغه پښتانه دي دا پښتانه دي یو قوم دی د دوی په وینا د اغزن تارې د خپلې کورنۍ غړي ورڅخه بلې غاړې ته جلا کړي دي او دا جال د پښتنو په سینه تېر سوی جال ده هیڅ پښتون ته دا جال د منلو نه ده له کوزو پښتونخوا سره کوم پښتانه هلته اوسېږي او سره موږ ټول اړیکې قطع سوي دي په دې اړیکو پښتانه هم ناخوښه دي بې خفه دي یغو ته هم د منلو وړ نه دي موږ ته هم د منلو وړ نه دي دغه سیمه فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې افغان امنیتي ځواکونه پکې په منظم ډول ګزمې کوي د دې ځای خلکو هم د امنیت په ټینګښت کې فعاله برخه اخیستې
او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په هره برخه کې همکار دي. د هیوادوالو لپاره د افغانستان اسلامي امارت چارواکي، مسؤلین او اسلامي سرلوړي ځواکونه ټول په ټوله په خدمت کې دي او دا یادونه باید وکړو چې دلته لله الحمد امنیت په بشپړه توګه تامین دی. د پکتیا امنیتي، کشفي، استخباراتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې هیڅ ډول امنیتي ننګونې او مشکلات نشته، بلکې هیوادوالو اختریزې شیبې د بشپړ امنیت په سیوري کې ولمانځلې. د همدې کړنو په پایله کې ځاځي اریوب ته راتلونکي سیلانیان ځانونه خوندي احساسوي او د ځایي خلکو هم په ورځني ژوند کې د امنیتي اندېښنو کچه صفر شوې ده. یو بهیر را روان ده افغانستان ته، د افغانستان له تاریخي، سیاحتي، تفریحي ځایونو نه، نو دا د موږ لپاره ډیر خوشاینده ده او ډیر د ډاډ وړ ده چې په افغانستان کې داسې فضا وروسته له 45 کالو نه وروسته دا راغله. تاسو وینئ چې نن د ځاځي اریوب په پارک کې موږ تاسو شتون لرو. تیرو څو ورځو کې دومره یو ازدحام د هیوادوالو داخلي کچه باندې چې په دغه لارو باندې د موټرونو د وسایطو ګشت و ګذار بیخي فلج او څوک نسو راتللی له ډېر ازدحامه او دلته تاسو وینئ چې نن هم په سوونو او په زرګونو د موږ تاسو هیوادوال راغلي دي. نو دا ټول د دې لامل ده چې په افغانستان کې ثبات ته، امن ده او لازمي اسانتیاوې برابرې شوي دي. دا ځاځي اریوب خلک د خپلې میلمه پالنې او دوستۍ له امله هم مشهور دي. ټولو سیلانیانو ته مو دا پیغام ده چې هر کله دې روشي په خیر دې روشي. دوی قدم یې موږ په لیمو ځاځي اریوب خپله د پکتیا ولایت ډېر خواږه او ډېر داسې دین پرواره، علم پرواره او هغه کسان پکې دي چې ډېر د میلمنو په قدر پوهېږي، خصوصا ټول افغانستان په قدر پوهېږي خو پکتیاوال ډېر په قدر پوهېږي او ټولو نه مو هیله دا ده چې رودې شي دلته چکر ووهي. په دودیزو چارو او فعالیتونو کې د دې سیمې ځانګړتیاوې څرګندې دي. ځایي خلک په میلو او جشنونو خپل دود او کلتور ژوندی ساتي. نختر مشاعره د دې سیمې د کلتوري برنامو ښه بیلګه ده. زړونه مو ستا له تارق اخلي قوت در نظر امارت در نظر امارت ګلاب دې صف دې خالي مشعل وحدت در نظر امارت در نظر امارت. دا مشاعره سږکال په لومړي ځل د اریوب په دنګو غرو او د طبیعت په ښکلو منظرو کې ترسره شوه. دا د هنر او ادب مینوالو لپاره یوه ځانګړی او په زړه پورې کلتوري جشن و چې پکې هر بیت د طبیعت له ښکلاوو سره همغږي کېده او د اورېدونکو زړونه یې تسکینول. ربه چې ته څنګه تنها یې او شریک نه لرې، پشته امت کې تنها دغسې غزه پاتې شوه. نه د عرب نه د عجم غیرت را وپارېده، نه د عرب نه د عجم غیرت را وپارېده. د اقصا لور د یهود لاس کې زولانه پاتې شوه. دلته چا څو میاشتې ډوډۍ په ژبه پورې نه کړه، دلته چا څو میاشتې ډوډۍ په ژبه پورې نه کړه. د چا په میاشتو بې کفنه جنازه پاتې شوه. جنګو د روز پلی ګلستان افغانستان، پر جنګو د روز پلی ګلستان افغانستان، جانان افغانستان، جانان افغانستان، جانان افغانستان، جانان افغانستان. د اریوب ولسوالۍ په ښکلو طبیعي منظرو کې د نختر دا مشاعره د هر ګډونوال لپاره یوه روحاني تجربه وه چې د شعرونو او ادب له لارې زړونه له نویو او خوږو احساساتو ډک شول.
ګناي پزړه ننګرهار پاتې کېدل خیالونه یې په یو د ژوند په لار پاتې کېدل خیالونه یې په یو د ژوند په لار پاتې کېدل فکرونه چې په ذات کې انحصار پاتې کېدل خیالونه یو په یو د ژوند په لار پاتې کېدل خیالونه یو په یو د ژوند په لار پاتې کېدل. زازي اریوب نه یوازې د طبیعت مینوالو لپاره جذابه ده بلکې د کلتوري اړخ لپاره هم د پام وړ ارزښت لري. د نختر او څېړیو ترڅنګ چارمغز، جلغوزي، بادام، ناک، الوچې، ګیلاس، شفتالو او پرګي د دې سیمې خوږې او مشهوري میوې دي. دا میوې نه یوازې په کورني بازار کې په زیات مقدار پلورل کیږي بلکې د دې سیمې د خلکو اقتصادي وضعیت لپاره یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. خدای مناسب کړه آزادي ولسا د سر په پای د نظام راغلی ساتو بځان لنا شکرې ولسا ساتو بځان لنا شکرې ولسا. زازي اریوب د ښکلا، آرامتیا او ښایسته طبیعت نمونه ده چې د غرونو شنې لمنې د لیدونکو زړونو ته لار پیدا کوي. په زازي اریوب کې هر ګام، هر سا او هر لیدنه د ښکلا یوه نوې معنا لري. دا سیمه د انسان او طبیعت د یووالي یوه ښکاره نښه ده چې ورته راتلونکي خلک یې د یو خوږ یاد په توګه زړونو کې ځایوي او د دې ځای نالیدلو ته د سولې او مینې کیسې وروړي. موږ د خپله د خوست مستخیل ولسوالۍ نه راغلو او بیخي خوندور سفر مو هېڅ کوم بده خاطره مو یار کې پیدا نه کړه کوم مشکل نه شورته جوړ بیخي ښه راغلو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا پکتیا کې د یوې غونډې پر مهال ژمنه کړې چې د خصوصي سکتور پر مټ به د ټولګټو چارو، کرنې او اطلاعات کلتور وزارتونو د ګډې کمیټې له لارې به په لنډه موده کې د سپینې شګې تفریحي پارک جوړ او د اریوب زازویو د تخریب شوي سړکونو رغونه به ترسره شي. اول خو چې موږ اورېدلي تقریبا دغه سړک چې په دغه کې نیول سوی هم دی د عمومي سړک لږ ساحه یې پاتېږي هغه دپاره چې وروسته بیا په هغه ځای کې دغه ځای چې کوم د خلکو د نظافت لپاره د اوبو سیستم یې برابر سي او آبي تشنابونه هلته ورته جوړ سي هغه ساحې معلومې سي د ناستو ځایونه معلوم سي. دلته راتګ یوازې سفر نه بلکې د روح او روان د آرامولو یوه نوې تجربه ده. دلته د طبیعت ښکلاوې د یو ژوندي انځور په توګه نقش کیږي چې په پایله کې هره شیبه او هره منظره د آرامتیا او سکون ډک احساس له ځانه سره لري.